د افغانستان د کرکټ وتلی لوبسار بسم الله جان شینواری پاکستان کې له عملیاتو وروسته ومړ. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ارام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. راپورونه وایي چې بسم الله جان شینواری پېښور کې عملیات کړي وو چې دغه عملیات یې د مرګ سبب شول. د سرچینو په وینا نوموړي د نس غاټوالي له امله د ناس وازدې یا وازګې لپاره عملیات کړي وو چې بالاخره د مرګ په بیه تمام شول. د سوشل میډیا ډیری کاروونکي د نوموړي مرګ ته د شک په نظر ګوري چې څنګه له عادي عملیاتو د مرګ تر کچې ورسیږي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه د ښاغلي شینواري د مړینې په مناسبت یو پیغام کې د خواشینۍ څرګندونې کړې دي. د افغان کرکټ بورډ په پیغام کې زیاته شوی افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبڅارنې پلاوي متعبر غړي بسم الله جان شینواری د مړینې په مناسبت د هغه له کورنۍ، دوستانو او د افغانستان کرکټ له ټولې ورورولۍ سره د زړه له تلې خواخوږي څرګندوي. د افغانستان کرکټ بورډ په پیغام کې زیاته شوی د بسم الله جان شینواری یاد به تل زموږ په زړونو او ذهنونو کې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو په وینا بسم الله جان شینواری په 40 ورځنیو 26 اوریزو 1 لومړۍ درجه، 15 درجه او 19 اوریزو سیالیو کې رسمي لوبڅار په توګه ونډه درلوده. ښاغلی شینواری د لوبې په ډګر کې د لوبڅارۍ ترڅنګ په لسګونه کورنیو او نړیوالو لوبو کې د ټي وي لوبڅار په توګه هم برخه اخیستې وه. د کرکټ په هکله معلوماتي ویبپاڼې کریک انفو د معلوماتو له مخې ښاغلی شینواری د آیرلینډ او افغانستان ترمنځ د 2019 کال په ډسمبر لومړی ځل په شارجه کې د نړیوالې لوبې لوبڅارنه وکړه او وروستی ځل یې د امریکا او عمان ترمنځ په اماراتو کې د روان کال فبرورۍ پر 18 د یوې نړیوالې لوبې لوبڅار په توګه مسؤلیت ترسره کړ. په افغانستان کې له شمشاد شخصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلي شینواری ویلي وو لا شاوخوا 1992 کال راهیسې یې له کرکټ سره تعلق درلود چې پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کاوه. نوموړي په همدې مرکه کې ویلي وو چې خپله هم کرکټ لوبه کابل او هیواد ته له ستنېدو وروسته یې په 2019 کال کې د لوبڅار په توګه مسؤلیت پر غاړه واخیست چې په 2019 کال کې د لومړنۍ نړیوالې لوبې لوبڅارنه وکړه.